نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فغار سور کې صرف 3 ورځې ایثار شو او بیا د غار سور نه اراده وکړه د مدینه منورې په طرف باندې. سلور کسانو، یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل، یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دریم وسره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودن کې عبد الله ابن اریقط دلا په دغه ټایم کې مسلمان نو کافر وو، خودله به خلکو اجرت ورکو اعتمادي سړی وو، خلکو ته بیلار خودله. نو دا سلور تنو او دو ورسره اوخی وی، دو اوخی وی او د غار سور نه روان شو د مدینه منورې په طرف باندې. دا عبد الله ابن اریقط چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دریاب غاړې طرف ته وستل، یو ناشنا لار وا دې د فاره چې د مکه خلک پر اپسی نشي. نو داسې روان دي، روایتو کې راځي وای چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه په ناکېده کنه د مکه مکرمه پاتې کېده، نو نبی علیہ السلام داسې راوګرځید او د مکه ته قتل او د سترګو مبارکو نه اوخ کې روان شوي، وی ای مکه ماته ډیره خوښي او زما ستانه زړه نه کېږي، ما به چرته ته نه وي پرېښې کو ستا اوسېدونکي زه نه ایستلی، خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما پتا کې نه پرېږدي، نو ځکه ستا نه روان یم. ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي کنه، په کم ملک کې پیدا شي کنه، خو هغه ډیر خړ پړ وي خو انسان ته ډیر خوږ وي، او کو خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به تې په سرو سترګو نه تلو. دوی هغې رڼاګانو لځي، د بار ملکونو رڼاګانو او ښارونو لځي، خو چې د خپل کلي نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې په سرو سترګو جاړي. دا ولې دا خپل کلی خپل وطن ډیر زیات خوږ وي. ځکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داسې وکتل نو په جړا شو، وی ای مکې کو ستا اوسېدونکو زه ستا نه نه ایستلی نو ما به چېرته ته نه وې پرېښی، او د سترګو مبارکو نه اوښ کې روانې شوې. الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې آیاتونه نازل کړو، د الله پاک پیغمبر دې کلي ته به دې واپس بیا راولمه، خپه کېږه ما، خیر دې کو نن ته په جړا باندې روانې، یو ورځ به راشي چې په غلبې باندې به دې کلي ته واپس راځې، تعالی به فتح در کومه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی، ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره دی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عمر کې لکشرو، په عمر کې ته کشر خو د بدن نه بداسې ښکارېده چې د نبی علیہ السلام نه مشر دی، داسې به ښکارېده. نو چا چې به تپوس وکړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وی دا ملګری در سره څوک دی، امرګره در سره څوک دی؟ نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا هغه انسان دی چې ماته لاره ښایي، دا هغه انسان دی چې ماته څه ښایي؟ لاره ښایي. نو د خلکو به دا مطلب و چې کېدای شي دا ورسره لاره ښودونکی وي، ځان سره یې څوک روان کړی، او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب به دا و چې دا هغه انسان دی چې ماته د جنت لاره ښایي، ماته د جنت لاره ښایي. نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو، داغه په ذهن کې او په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ماته د جنت لاره ښایي، خو بل سړي به دا فهم کړ چې دا ورته چېرته د مدینې منورې لاره ښایي.